غش لوبه د میدان وردګ ولایت چاک ولسوالۍ د اوسیدونکو ترمنځ دودیزه لوبه ده چې د ژمي په موسم کې ترسره کیږي. دغه لوبه په دودیز ډول د دوه ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا لوبه ورته د نیکونو څخه ورپاتې ده. دوی له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې دودیزو لوبو ته زیاته پاملرنه وکړي. ډیر خوشحاله ده. اصلا د موږ یوه دودیزه او پخوانۍ لوبه ده چې د پیړیو پیړیو راهیسې دوام لري. حتی ویلی شم چې د تیرو جنګونو کوم چې د غیشو او د لندې هغه جنګ و د مغو راهیسې موږ ته په هغه پاتې ده، په میراث پاتې ده او دا یوه دودیزه لوبه ده. نن تاسو وینئ چې موږ یوه مسابقه ده. لوبه د دوو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. هغه دوه ټیمونه عموما مخالف جهتونه وي، نو یو په بل پسې باندې غیشي ویلو او خپل هدف ته ځان رسوو. که امکان ولري موږ سره په دغه عرصه کې کومک وکړو، په موږ په پرمختللو وسایلو سمبال کړو، نو امکان ولري چې موږ جهاني لوبو ته هم آمادګي ونیولی شو. د یاد ولایت د سپورت امریت مسؤلین وایي دوی کوښښ کوي د نورو ورزشونو ترڅنګ محلي او دودیزو لوبو ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې د غش لوبې د لوبغاړو د لا هڅونې په موخه لا زیاتې سیالۍ په لاره واچوي. خوشبختانه دغه لوبې عموما په ژمي کې ترسره کیږي چې د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې زیات رواج لري. تر دې وروسته انشاءالله د تیر په ځل په څیر باندې موږ کوشش کوو د دې لپاره منظم تورنمنټونه په لاره اچوو. د ویلو ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره نه یوازې غش لوبې بلکې نورو محلي او دودیزو سیالیو، نیزه وهلو او وزلوبې ته هم پاملرنه زیاته شوې. او د لومړي ځل لپاره روان کال د میدان وردګو د وزلوبې ټیم د وزلوبې په ملي لیګ کې ګډون وکړ او د غوره اخلاقو جایزه یې هم ترلاسه کړه.